د اوکراین لید رستزوالي د روسي ځواکونو د ځاني او مالي تلفاتو وروستی شمېر اعلان کړ. سلامونه د خبریال نیوز قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د اوکراین لید رستزوالي د روسي ځواکونو ځاني او مالي تلفاتو وروستی شمېر اعلان کړ. د اوکراین لید رستزوالي ویلي چې د فبروري پر 24مه نیټه د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل د پیل د ورځې راهیسې د مارچ تر 15مې نیټې په دې 19 ورځو کې څه باندې 14500 تنه سرتیري د لاس ورکړي دي. همداشان د دې سربیره اوکرایني ځواکونو د روسیې د یرغلګرو ځواکونو یو اتیا جنګي الوتکې 15 جنګي چورلکې 404 ټانګونه 1209 زغروال نقلیه وسایط 150 توپونه 4 راکټ اندازه دستګاوې او شپږ دېرش هم هوایي او دفاعي توغندۍ دستګاوې او سیستمونه له منځه وړي دي. د دې ترڅنګ د روسي ځواکونو 440 نقلیه وسایط 3 کوچنۍ ګړندۍ کښتۍ 15 د تیلو ټانکران او نه هم بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. د بل پلوه روسي ځواکونو په پلازمینه کیف کې د یو پارتمان د توپخانې برید کړی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې نن سهار په ساعتونو د روس یرغلګرو ځواکونو لخوا په پلازمینه کیف کې په یو پارتمان د توپخانې برید شوی چې په نتیجه کې 2 تنه مړه او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې روسي ځواکونه په ځانګړې توګه په پلازمینه کیف کې پر ملکي میشتو سیمو بریدونه کچه لوړه کړې ده. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.